خو تا خو د مور کور وران کړو تا خو د هغې درې بچي چې کوم دی قتل کړه هغه شوخ هغه زنانه ده دا جلس کېدو د وجې او د ترونو زامن چې کوم دي زموږ د معاشره کې مونږ تر تربور په ښه کېدو باندې خفه کېږو نو زما په خیال زیات تر دغه پکې چې کوم دی دا دی او ما وندارې له بوزه دا چا وویلو چې دا د شیرستان وویل د هلکانو پلار چې دی ملزم حالکه خو دومره ورځې دي ځان بالکل خفیه وساتل او په دې ورځ هم د الله تعالی په موږ باندې غټ رحم وکړو که دوی دلته نه وتي فرار شوي نو بیا موږ ته ډېر زیات ایشوز ډېر مشکل بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو زم ستاسو همکار نواز منګل او دا مهال زه موجود یم د نوخار ډسټریکټ تانا هزاخیلو کې څنګه چې تاسو ته پته ده چې په 18 جولای باندې یو ډېره زیاته افسوسناکه او دردونکې واقعه مخې ته راغلې وه په کم کې چې د منکي شریفو درې وروڼه د بېدردۍ سره قتل شوي په دې کې د نوخار پولیس او خاص کر ډي اس پي کینډ مقدم خان واقف خان یو لویه کامیابي ترلاسه کړې ده تفتیشي افسر نیک محمد خان په دې کې یو لویه کامیابي ترسره کړې ده په کم کې چې ملوث ملزمانو هغه هم ګیر کړي دي ځکه چې دا خبر په سوشل میډیا ډېر زیات چلېدو چې یاره دې کې پولیس تر اوسه پورې څه وکړو نو پولیس هغه ملزمان پابند سلاسل کو مقدم خان ډېره زیاته مننه یو ډېر افسوسناکه دردونکې واقعه وه خلکو امید لرلو چیرې د نوخار پولیس نه تمه ساتله چې د کیس کې بس کیږي نو د کیس څه پوزیشن دی بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ډیره مننه کوو چې تاسو رااله او یو دونه افسوسناک واقعه چې وقوع رونما شوې ده او د هغې متعلق تاسو رااله او د پولیسو موقف مو واورېده او عوام ته مو ښکاره کړ دا په 18 تاریخ باندې دا څلور وروڼه دي سمیع الله وقاص عباس او شفیع الله دا بیرون ملک دی اټلی کې د دوی نېشنلي ټیم دا او دوی په پیښور ګلبهار نمبر 3 کې اوسي د دوی نیکه جمدی دی پلار خو د دوی وفات شوی دی او نیکه جمدی دی چې د 95 سال دی محمد اسلم نوم دی دوی د هغه نیکه سره راغلي دلته کې پلوسی ته د مانکي شریف پلوسی ته راغلي او دا د تره زامن او دا ترونه چې کوم دي دوی مدعو کړي وو چې یاره راشي او موږ دلته کینو چېرته ګیدرنګ یا روټۍ موټۍ پروګرام وکړو دوی چې کله راغلي دي پلوسی ته نو دا کوم ملزمان چې دي نو دا د مقتولینو ته د دوی ته چې کوم دي دوی ته یو قسمه چې هغه حسد شي حسد هغه حسد په وجه دوی ته دغه وشیره د دوی حالات زار چې کوم دی دا ډېر ښه دی او بیرون ملک دي او ډېرې پیسې ګټي او د دوی کاروبارونه دي او زموږ دا شی نه نشته د هغه خپل نیکه سره په تیر تقسیم چې د دوی د ځمکې کوم مخکې تقسیم شو په هغې باندې تکرار شروع کړو او د هغې تکرار د وجې دې ملزمانو د مقتولین چې کوم دي دوی وروڼو ته ووایي چې یاره تاسو د نیکه سره تکرار مه کوئ که څه خبرې خیر دی په ناسته به حل کړو چونکې په دې باندې دوی له غوسه ورله دوی له قار ورغې او تماچې خپلې تماچې ملزمانو راویستې او په دې وروڼو باندې ډزې شروع کړې چې درې ولګېدله او یو بچ شو نتیجه کې هغه دوه چې کوم هغه په موقع باندې مړه شو دا یو چې کوم زخمي و دا بیا 3 ورځې پس مړ شو پولیس پکې د هغه ځای نه چې تفتیش شروع کړو زموږ دا تفتیشي ټیم چې کوم دی نیک زمان خان او ایس ایچ او صاحب او زموږ دا ټول ټیم دوی د هغه ځای نه بس تګ و دو شروع کړو چې یاره ملزمانو ته موږ ورسو په 4 کسانو دا وشوی وه چې یو شیر اسلم دی دی پلار دی او 3 زامن دي یا ور دی منتظر دی او قدیر دی په مونږ په 3 ورځې کې دننه انشاءالله دا ملزمان چې کوم دا چته د دوی د باغ اختیار کړی و چته چې تلله خو دا 3 ملزمان پکې نیولي شوي دی یو ملزم هم ډېر زر تر زره ونیول نورې خبرې به زه تفتیشي او ایس ایچ او صاحب سره کوم خو یو سوال تاسو نه کوم بطور یو پولیس افسر دغه شان وقوعي خو تاسو ته مخې ته راځي چیرې جایداد تنازع وه تاوتریخوالی و خو دې واقعې کې تاسو څنګه ویل چې حسد و بطور یو پولیس افسر ستاسو خپل څه تاثراتو تاسو بس پاټ له هم تلې 3 ښکلي ځوانان په دغه وقوعه کې چې کم دی سر یې بیل و نو دا خو زموږ معاشره کې چې کوم دي د جایداد تقسیم یا چې کله نیکه او جمدي نو دا خو تاریخ ته شیزونه دي چې دا تقسیمونه کیږي خو
زما په خیال دا جلس کېدو د وجې او د ترونو زامن چې کوم دي زمونږ د معاشره کې مونږ تر تربور په ښه کېدو باندې خفه کېږو نو زما په خیال زیات تر دغه پکې چې کوم دی دا دی. مهرباني سر ګرانو کتونکو دا ټایم کې ما سره عاقب خان هم موجود دی تفتیشي CIO صاحب هم ما سره موجود دی سره به هم خبرې کوو خو ډومبې مونږ عاقب خان سره خبرې کوو. عاقب خان تاسو یو لویه کامیابي ترلاسه کړې ده ګرانو کتونکو دا یو ینګ او انرژیټیک شو دی دغه ملزمانو پورې تاسو ډیټیکشن څنګه وکړو څنګه هم د ملزمان ونیول؟ بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې نور هو DSP صاحب کلیر کړ چې وقوع څنګه شوی و کم طریقې سره موږ ته اطلاع وشوه او شوه نو کله چې دا وقوع وشوه نو DPO صاحب د DSP صاحب سربراهي کې دا ټیم تشکیل کو او موږ ته وویل چې په هر حال به دا کیس سر ته رسوي دا گرفتاری به کوي نو موږ خپل ډیفرنٹ طریقو سره ساينټیفیک طریقې شوي مخبران انفارمران ټول خپل سورسز اکټیو کړل ډیفرنٹ ځایونو کې کوارټ کې موږ ته انفارمیشنز په کراچۍ کې د دې رشتہ دارو الته د دې تلل کې دی شو الته موږ ته انفارمیشنز موږ هر ځین خپل هوم ورک مکمل جاری ساتلو چې چرته مونږ ته کنفرم شي مونږ به هغه ځای کې ریډ کوو مونږ پکې کافي ریډز هم کړل نو په دې ورځ بیا مونږ ته اطلاع وشوه مخبر طرف نه چې یاره دوی راغلي دي کلي ته او کور ته به ځي کور کې د دوی څه سامان دی به رالي بیا به دوی دلته نه فردر فراریږي نو چې څنګه د اطلاع ملاو شو مونږ ته نو مونږ نفري ځان سره کړه او هغه علاقه کې خپل فیلډینګ ولګول ټول ایریا کارډن کړه او د دې کور ته رسېدو نه پهله مونږ دې انټرسپټ کړل الله تعالی مونږ له کامیابي راکړه او سره د ویپن مونږ دا 3 کسان اریسټ کړل. دا ملزمان چالاک وو تی د تښتېدو زیات کوشش کړو؟ یاره بالکل چالاک خو دومره ورځې دي ځان بالکل خفیه وساتل او په دې ورځ هم دا الله تعالی په موږ باندې غټ رحم وکړو کدی دلته نه وتو فرار شو نو بیا موږ ته ډېر زیات ایشوز ډېر مشکلات وو. صحیح ده چې ښه ګرانو کتونکو دا ټایم کې ما سره نیک زمان هم موجود دی. نیک زمان صاحب دا راته چې تاسو سپاټ ته لاړې د وقوع چې څه ټایم وشوه دا هغه ټایم څه حالات دا راته وایي د موقع نه څومره خول برآمد شو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ چې څنګه دغه شو اطلاع شو موقع ته لاړو نو د موقع نه موږ ته څلور خول 30 بور یو زنده راوند لکه زنده کارتوس نو هغه موږ د موقع نه اوچت کړو د موقع نه موږ د مقتولینو ځای نه د مجروحو ځای نه وینې اوچتې کړې بل هلته کې د ملزمانو 2 ګاډي پاتې وو یو دغه کیري وه او یو موټر وه زوړ ماډله نو هغه موږ قبضه پولیس کړ او نه پس چې کوم دی تفتیش شروع شو د DPO صاحب په دې کې یو سپیشل ټیم جوړ کړو د علمزیب خان انویسټیګیشن په سربراهۍ کې مقدم خان په نگرانۍ کې نو هغه موږ تفتیش شروع کو او د DSP صاحب د هدایتو مطابق مطلب د ټیمان جوړ شو نو خپل سیټ باندې بهر سړي کار کولو هغه خدای پاک دیتا کامیابی ورکا SHO صاحب ته انفارمر اطلاع کو ملزمان نیول شو ملزمان چې نیول شو هغه موږ عدالت ته پیش کو کسټډي مو ته وشتا 2 دور د کسټډي دای ملو شو هغه موږ انټروګیشن دوران کې هغه وقوع تسلیم کا چیرې بس موږ نه غلطي شي دوس موږ پیمانه یو خو ټیم سره چې کم دینو دغه د جلس او د حسد د کینې د وجه سو خو د مین وجه هم دغه وجه خو چې کم تقسیم سابقه شوی نو په هغه تقسیم کې دی وایي چې موږ ته کم از مکه ملو نو هغه کمزوري ده دغه نور دغه خوا سونه بوا کانال 700 کانال موږ رونو رسېدل 700 کانال هیڅ خبره نه ده چې کم مړ شو دی خو مطلب خو بیک گراوند خو مالدار او خپل مهنت یې کړو خو چې دا کم ملزمان دي د دې بیک گراوند سره دا دیاړي مار دي دا پلار چې کم دی نو د ټیکسي کوي دا یو رور چې کم دی منتظر دی ټیلر ماستر دی په هغه کې آرمن کالونی کې ټیلری کوي دا کم ملزم چې گرفتار نه دی نو دا هم ټیکسي ډرایور دی کیری به چلوله دې سره چې دا کومه پیسټل وی دا لیسنس دار وي نه بنا نمبر دی ګرانو کتونکو تاسو د DSP مقدم خان د CIO نیک زمان او د عاقب خان SHO خبرې هم تاسو واورېدې په دغه واقعي باندې تاسو سره موږ ټول تفصیل شریک کو ګرانو کتونکو دا هم زموږ د معاشري یو ډیره لویه المیه ده چې دا تاسو دغه واقعي نه هم ډیر ښه یو بیان غستې شي یا یو میسج تاسو د پاره دی چې دا حسد او کینه دومره حد پورې راورسېده چې 3 رونې چې کم دی د بېدردۍ سره پکې قتل شو خو دا ښه شوه پولیس خو چې کم دی اوس کم کار وکړو ملزمانو ته هتکړۍ واچولې باقي کار چې کم دی د عدالت دی اوس په دې تمه یو چې عدالت به دغه ملزمانو له څومره حده پورې سزا ورکوي الله تعالی دې په موږ تاسو ټولو باندې خصوصي رحم وکړي. د پلار چې کم دی شیر اسلم اصل کې دله پته نه وه د درېیم وراره چې ما درېیم وراره مړ شوی دی دی ته پرونه پورې دا پته نه وه چې درېیم وراره مړ دی دی ته 2 پته وه ځکه چې موږ اعلانونه اورېدلي د 2 نه خبر وو د درېیم نه چې بېګا خبر شو پرون د دغه نه عباس نه
نو بیا یې د شیر اسلم نه ډېر خفګان هم وکړو ینه پسې بیا ما ته وویل چې یاره ما مهرباني وکړه او ما ورندارې له بوځه دا چا وویلو چې دا د شیر اسلم وویل د د هلکانو پلار چې دی ملزم و چې یاره ما ورندارې له بوځه نو ما ورته ویل چې ورندار ولې یاره ما ورندار چې کوم مشر ورندار و د مور په ځای ده او د مونږ ډېر خدمت کړی دی لکه مشر ورندار چې وي هغه عموما د مور په ځای وي نو مشر ورندار یې زموږ ډېر خدمت کړی دی او ما ورته ویل چې یاره تا خو د مشر ورندار ته ویل چې د مور په ځای ده خو تا خو د مور کور روان کړو تا خو د هغې درې بچي چې کوم دی قتل کړه هغه شوخ هغه زنانه ده هغه مور ده چې د هغې په اړه به څه تېرېږي د هغې زړه د کتو دی د هغې حوصله د کتو ده دی وایي چې یاره ما ته پته ده د ما ورندار چې کومه ده نو د زړه نه ښه ده که زه ورته اوس هم خپل مینه سماجت وکړم مطلب ما به معاف کړي ما امید دی چې ما به معاف کړي اسې دا د معاف کېدو لایق نه دی بالکل نه دی لایق بالکل نه دی لایق تاسو په تفتیش څومره شفافیت سره کوئ چې دې کسانو پسې ښکلی چالان جمع شي او سزا میلاو شي نو انشاءالله مونږ خو خپل ښه په ایماندارۍ سره لګیو بلکې زمونږ اس پي انویسټیګیشن علمزیب خان چې کوم دی نو هغه دې کیس کې ډېر سختۍ سره هدایت کړی دی او ویل چې یاره دا ظلم شوی دی نو چې مونږ کوشش کوو هر یو تفتیشي وایي چې یاره ما کیس ته سزا شي هر یو تفتیشي وایي چې یاره ما کیس ته سزا شي او سزا یې دا شي د ټول نه غټه سزا ورته میلاو شي مهرباني مونږ کوشش خپل کوو انشاءالله